أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دې نړوان دی آیت مبارک کې الله تعالی جل شانه عم نواله د منافقانو د اسلامی احکاماتنا ځان بچ کول او پاغي باندې عمل نه کولو بارکه الله فرمایل چې کله دوی ته د الله د طرفنا یو صورت یا صورت یو حصہ نازل شي د دې خبرې د پاره چې دی ایمان وروړي په الله باندې او جهاد کې د الله د پیغمبر سره نو دغه کې دا منافقان د جهاد نزان د بچ کولو د پاره اجازت غواړي رخصت غواړي د الله د پیغمبر نه باوجود د طاقت او د قوت او د مالداري او د وسعت او دا وی چې رمنګ بس پرې د کور کې چې منګه هغه خلکو سره کینو چې کم کور کې خلک ناس دي الله دا منافقان په دې خبره باندې ډیر زیات خوشحاليږي چې دوی ته اجازت ملو شي چې را جهاد لمزه او کورونو کې کینه والله یرادو دا منافقان په دې باندې راضي شي دا الله پیغمبر ته عذرونه پیش کی او په دغه بانو باندې ځان بچ کی د جهاد نه نو الله دې په دې ډیر خوشاله شي حالانکه او بیا بأن یکونوا مع الخوالف په دې خوشحالي کې چې دوی شي دا خلکو سره چې هغه رستو پاتې کېدونکي دي په کورونو کې چې هغه ښځې دي او بیکار خلق ناکار خلق یا معذوران دي نو اوس دلته دا منافقان دومره ناپوهه دي چې را دوی ته الله یو موقع ورکړه چې په دې موقع د جهاد سره دوی خپل ګناهونه په الله باندې وباخي الله ته راضي او خوشاله شي نو دوی الټا دغه موقع نه فایده ناخلي او ځان چې کوم دی دغه موقع هغه فیدونه محرومه کوي د دې مقابله کې مسلمانان چې کله هغوی ته دا موقع ملو شوي دي حالانکه مسلمانانو به د جهاد د پاره الله ته سوالونه کول دعاګانې به غوښتلې چې الله موږ له د شهادت مرتبه راکړي لیکن دا منافقان چې کوم دي هغه مواقع ضایع کوي او د هغې نه فایده نه اخلي نو الله وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون بس الله د دوی په دې مسلسل نافرمانو په وجه باندې الله د دې په باندې مهر وهلو بس دوی اوس نه ښه پیژني او نه چې کوم دی بد پیژني ښه کار ورته ښه نه ښکاري او بد کار ورته اړو بد نه ښکاري ګویا دوی کې بالکل دا هغه خبره چې کوم دی دا محسوس کولو هغه ادراک بالکل ختم شي اوس الله دا منافقانو مقابله کې د خپل پیغمبر او د صحابه کرامو حال اوس بیانې د منافقان خو دا حال بیان شو چې کله دوی ته مکمل شي د جهاد او د ځان رستو کوي اوس الله وی لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم لیکن رسول پیغمبر
او هغه کسان چې ایمان وروړي وي نو معه دغه کسان جهاد کوي د خپل پیغمبر سره په خپل مال او جان سره. کوی کله چې مسلمان ته دا مقلاس کراله نو مسلمان بیا نه د خپل مال پروا ساتي نه د خپل جان او د الله د پیغمبر په ملګرتیا کې روزي او جهاد ته روان وي او بیا په هغه جهاد کې کوشش داوي چې د شهادت پیاله وسکي. یو صحابي دی عبد الله ذو البجادین رضی الله تعالی عنه یو غزوه کې شامل له داسې غزوه ده چې خوراس کا پکې اړو ملاویږي نه په پاڼو باندې چې کم دی د اون پاڼو خوري پاغي گزاره کوي. او دغه صحابي د الله پیغمبر لراغي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما د پر الله ته سوال وکړه چې الله مال د شهادت ته مرتبه راکړي. د الله پیغمبر وته فرمایل چې ای ذل بجادین دغه مخامخ اون یو پاڼ وشو کوا هغه دغه لار پن د اون هغه پاڼ وشو کولا د الله پیغمبر دغه په لاس باندې هغه پاڼ وتړله او بیا الله ته سوال کوي چې الله زه چې کوم دی د ذل بجادین دا وینا په کافرانو باندې حرام وختل غواړم. دغه دې کې صحابي ډېر زیات خفه شو د الله پیغمبر چې ما خو د شهادت سوال کړی دی دا خواهش مې دی او تا خو یا د الله پیغمبر خو مال بل شان سوال وکړو چې ذل بجادین چې کوم دا وینا په کافرانو باندې زه حراموم. نو د الله پیغمبر فرمایل چې اے عبد الله ذل بجادین کته په یو غزوه کې چې کوم دی ته به د باندې راله او په هغه ته به باندې ته وفات شولې نو شهید وفات شولې او د الله پیغمبر دا خبره په دغه دی کې په هغه باندې وروستو ته به راله په هغه غزوه کې او په هغې کې چې کوم دی دا وفات شو د الله پیغمبر په خپل لاس مبارک باندې له حد کې واچولو او بیا الله ته سوال کوي چې الله تر دې وخته پورې چې ماښام ته پورې کم مسلمانان صحابه کرام وفات دي یا الله زه د هغې نه راضي ما ته راضي شي. صحابه کرامو چې دا دعا واورېدله نو هر صحابي دا تمنا کوي چې کاش دا قبر زما وي او د الله پیغمبر دغه شان سوال کړی چې زه ته راضي ما او یا الله تم ته راضي شي. نو صحابه کرامو دا حالو چې هغوی به د شهادت دپاره چې کوم دی سوالونه کول او دعاګانې به یې غوښتلې. الله واولئک لهم الخیرات دا هغه کسان دي چې دې دپاره خیرات خواله دي بلایی دا د دواړو جهان د دنیا خواله هم دي او د آخرت خواله هم ولشتا واولئک هم المفلحون او داخل کامیاب او کامران دي څوک چې د الله د پیغمبر په حکم باندې عمل د پاره هر وخت تیار اوسېږي په دغه خلک کامیاب دي. او بیا الله د دوی د اخروي انعاماتو ذکر کوي چې اعد الله لهم جنات تجری من تحت النهار الله تیار کړی دي د خلکو د پاره دي مؤمنان د پاره باغونه هغه باغونو کې لاندې ولی بهیږي او دا جنتیان دی به همیشه د پاره په دغه باغونو کې اوسېږي او ذالک الفوز العظیم او دا جنت او د جنت د نعمتونه چاته چې ملو شو بدل وی کامیابی ده. اوس ورپسې آیت مبارک کې د دیهاتو او د باندو د منافقانو ذکر کیږي. دا مخکې چې کوم ذکر وشو دا د مدینه منورې د خاریه د منافقانو اغرویه بیان شولا چې دوی چې کوم دي په هر موقع کې د اسلام احکاماتو نه مخ به اړو ګردانی به کوله او په بانو باندې به ځان بچ کولو. اوس په دې باندو کې چې کوم دي منافقان هم پکشته مخلص مؤمنان هم پکشته ځکه چې رستو آیتونو کې دا باندو د مؤمنانو هم ذکر را روان دي د خالص مؤمنانو. خدا کم باندو کې چې کم منافقان دي هغه منافقانو کې بیا وی دوه قسمه خلق دي. یو هغه خلق دي چې کله د جهاد اعلان وشي او جهاد تدبیر طلب کړی شي نو دی بیا عذرونه پیش کوي باری کوي چرا زمونږ کا ادا دا عذرونه دي لہذا مونږ چې کوم دي جهاد تطلین شو او موږ له اجازت راکا چیرې مونږه په خپل کورونو کې کینو. یو پکې دا قسم منافقان دي او یو پکې داسې منافقان دي چې ډېر سرکشه دي او بې باکه دي. دا بعضې خو ځان په ظاهري بانو باندې پاتې کي او څه بانو کي دروغو بانو کي خو بانو کي او ځان پاتې کي. لیکن بعضې پکې داسې دي چې هغه بالکل بې باک او سرکشه دي
چې د الله پیغمبر و د جهاد اعلان وکړي نارو په وګونو باندې دا خبر اړو بل راضی نه او نو اوري بس په کورونو کې بس کینی وړو دا مناسب نه غړي چې راشي د الله پیغمبر ته سو عذر پیش کی دا د دې هغه بے باکه او د سرکشي علامه ده د دویم کسانو والله وجاء المعذرون من الاعراب راغل بانا جوړون کی خلق من الاعراب د دیهاتنا د باندونا بیا علما دلته خبر کوي چې یو معذرون دی په دې ځال باندې شد دی نو چې کله په ځال باندې شد راشي نو دا هغه بانه ده چې دا د دروغ بانه وي او چې کله په ځال باندې شد نیوي او بغیر شدا معذرون راغي نو التبیات کوم بانه وي نو هغه په حقیقت باندې بناوي او هغه د بانه خوري عذر وي هغه عذر چې کوم دی هغه بیا په حقیقت باندې چې کوم دی بناوي او چې کله په ځال باندې شد راغي نو دا عذر چې کوم دی دا د دروغ عذر دی او بانش ولاو ځان په طریقه باندې د جهاد نه بچ کی والله وجاء المعذرون من الاعراب راضی تا دا بانی جوړون کی خلق د باندونه لیؤذن لهم د دې د پاره چې دوی ته اجازت ورکي چې بس کورونو کې کینه او جهاد لمرازه دی بانو کی تداغی غبانا عذر قبول کی والله وقعد الذين كذبوا الله ورسوله او دویم هغه خلق هغه منافقان دي د باندو کې چې هغه ناس تغواړي او ناس پاتې شي په خپل کورونو کې دا هغه کسان دي چې دوی د الله او د الله پیغمبر ته دروغ ویلي دي گویا په حقيقي معنو کې ایمان اروشتنه صرف په ظاهر باندې د ایمان دعوه کوي نو الله ایدا سے قسم خلق کاغه په دروغ باندې باندې کوي او هغه قصدن عمدن چې کوم دي جهاد نه روزي الله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم زرد چې اوبرسیږي دغه کسانو ته چې کافران دي د دوینا عذاب درناک چې هغه عذاب درناک د دنیا هم دي چې هغه د دوی منافقت په الله خپل پیغمبر ته ظاهره کې دي بذلیل او رسوا شي او دغه شان بیا اخروی عذاب د دوی بیا هغه د جهنم اور دي رضو بأن يكونوا مع الخوالف دا منافقان راضی کیږي خوشحاليږي بأن پدې خبره يكونوا چې دوی شي مع الخوالف د هغه خلکو سره چې کومرستو پاتې کېدون کې دي په کورونو کې چې هغه خدي دي زیاتر په کورونو کې پاتې وي وتبع على قلوبهم او مهر والی شوی دي د دوی په زبان دي فهم لا يفقهون په دوی چې کوم دي اوس نه خط پیژني او نه بد پیژني لكن الرسول والذين آمنوا معه لیکن رسول پیغمبر او هغه کسان چې ایمان وروړي وي نو معه او دغه مؤمنان بیا دا سره جاهدوا جهاد کوي باموالهم وانفسهم وې د الله پیغمبر سره جهاد تزي او جهاد کې د الله د پیغمبر په معیت کې په خپل مال او په خپل جان سره اولئک لهم الخيرات او دغه داخله چې کوم دي دوی د پاره خواله دي د دوانو د جهانو د دنیا او د آخرت دواړه اولئک هم المفلحون او داخله کامیاب او کامران دي اعد الله لهم تارکلی الله دوی د پاره جنات باغونه تجری چې بهيږي با لاندې دغه باغونو کې من تحت نهار لاندې دغه ولی خالدین فیها او دا جنتیان به همیشه د پاره دغه باغونو کې بیا اوسېږي ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لوی ده وجاء المعذرون من الاعراب راغل بانا جوړون کی خلق د باندچونه منافقان ليؤذن لهم د پاره دي چې دوی ته اجازت ورکي د جهاد د نتلو او دغه شان وقعد الذين كذبوا الله ورسوله او ان استل منافقان خپل کورونو کې هغه منافقان چې دروغ ویلي دي د الله او د الله رسول ته سيصيب الذين اجر كفروا زرد چې اوبرسیږي هغه کسانو ته چې کافران دي منهم لدوینا عذاب الیم عذاب درناک رضو بأن يكونوا مع الخوالف دا منافقان پدی راضی دي او خوشاله دي او دا خوقي چې شید به د هغه خلکو سره چې ګمرستو پاتې کېدونکي دي په کورونو کې وطبع على قلوبهم او مهر والی شوی دي د دوی پزونو باندې
فهم لا يفقهون پس بھی اس پہ اس بانی نہ پوئے گی لیکن الرسول لیکن رسول والذین اغا کسان آمنو چی ایمان روڑ دی معہو دغا مؤمنات دقل پیغمبر سرا جاہدو جہاد تدی جہاد کئی بی اموالہم و انفسہم پخبل مالونو او پخبل جانونو سرا وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ او امدی خلق دا پارا تدوانو جہان خوال او بلائی دا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او امدا خلق کامیاب و کامران دی اعد اللہ ترکر دی اللہ تعالی لهم دوی دا پارا جنات باغونا تجری من تحت نہار چی بئیگی بلان دی داغی ولی خالدین فیہا او دا جنتیان با ہمیشہ دا باغونو کی اسیگی ذالک الفوز العظیم او دا کامیابی لوی دا وجاء المعذرون وراغل بانا جوڑون کی منافقان من الاعراب دا باندونا دیہاتونا لیؤذن لهم دا پرد دی چی دوی تا اجازت ورکی دا جہاد دا نتلو او دا شان وقعد اللذین او کے ناستل اغا منافقان وخپل کورون کی چاگی کذب اللہ ورسولہ چی دروغ ویل اللہ دا اللہ پیغمبر تا سیصیب اللذین کفرون او زرد چی برسیگی اگه کسان دا چی کافران دی منهم لدوینا عذاب علیم عذاب درناک